چې بی خدایا محبت کوي عباس دی شیطانی او نفسانی هوا هواس دی. قدرمنو اوریدونکو ستاسو پام راوړو د الحاج مولوي محمد یاسین فهیم صاحب د رسول الله صلی الله علیه وسلم سپېڅلې نصیحتو خپرونې ته په دې هیله چې دا خپرونې تر پایه پورې واورئ او پوره ګټه ځینې واخلئ. چې تعلقي هیڅ د خدایه سره نه وي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمن اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نننۍ خپرونې موضوع بیا هم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نصیحتونه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم 15 نصیحت دا دی چې تاسو لمانځه ته پاملرنه کوئ، یعنی تاسې د مانځه پابنده اوسئ، په هیڅ وخت کې بغیر د کوم شرعي عذر نه تاسو خپل منځونه مه پرېږدئ. هغه حدیث چې امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې له حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه څخه روایت کړی، هغه فرمایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم یوه ورځ د لمانځه یادونه وکړه او ویل څوک چې لمانځه ته پاملرنه کوي او مونځ په خپل وخت کې ادا کوي د قیامت په ورځ به د ده لپاره دغه مونځ نور دلیل او د خلاصون ذریعه وي. ځکه د حشر په ورځ اولنۍ پوښتنه چې الله رب العزت د خپل بنده نه کوي هغه د مانځه په اړه وي. او څوک چې مانځه ته پاملرنه نه کوي یا اصلا غافله وي د مانځه نه مونځ نه کوي یا مونځ کوي خو په خپل وخت کې نه ادا کوي، نو د هغه لپاره به د قیامت په ورځ هیڅ نور نه وي او د هغه لپاره به دلیل هم نه وي او د هغه لپاره به د خلاصون سبب او لامل هم نه وي، بلکې د قیامت په ورځ به د قارون، فرعون، حامان او ابی بن خلف سره راپاڅیږي، یعنی حشر به دوی سره وي. تاسې وګورئ قدرمنو اوریدونکو مسلمانانو ورونو او خویندو چې فرعون څوک و؟ هغه لوی دښمن د الله چې هغه به دا نارې والي العیاذ بالله چې زه خدای یم غیر زما نه بل خدای نشته. حامان څوک و؟ قارون څوک و؟ ابی بن خلف هغه لوی دښمن د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم و. نو که غواړئ چې د قیامت په ورځ تاسو لپاره د خلاصون لاره وي، تاسو لپاره نور وي، تاسو لپاره دلیل وي، نو په خپل مانځه باندې پابند شئ، مانځه ته پاملرنه وکړئ. او که خدای مه کړه مانځه ته بېاعتنا شو، غافله شو یا اصلا مانځه ته نه پاڅېږو، خپل ژوند په غفلت کې تېروو، نو د قیامت په ورځ به زموږ لپاره نه برهان وي، نه به دلیل وي، نه به نور وي او خدای مه کړه حشر به هم زموږ دغه کسانو سره وي. دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نصیحت دی. راځئ چې په خلاصو غوږونو باندې واورو، په دې باندې عمل وکړو. هیله ده چې الله به کامیابي د دنیا او د آخرت موږ ته نصیب کړي. همدارنګه حضرت ابی هریره رضی الله تعالی عنه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي، فرمایي چې ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ نه پوښتنه وکړه که د ستاسو د کور دروازې تر مخه داسې یو نهر او پاکې اوبه وي چې تاسو په هغې کې د ورځې 15 ځله لامبئ، آیا ستاسو په بدن کې به څه خیری او پلیتي پاتې شي؟ موږ ورته ویلې نه یا رسول الله، هغه پاکو اوبو کې چې مسلمان د ورځې 15 ځله لامبي نو د هغه په بدن کې به هیڅ کله خیری پاتې نشي. نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې همدا مثال د 15 لمنځونو دی. هغه څوک چې 15 لمنځونه په خپل وخت کې ادا کوي او په مانځه باندې پابند وي، الله رب العزت به د دې ګناهونه داسې معاف کوي، د ګناهونو نه به داسې پاکوي لکه هغه کس چې د ورځې 15 ځله په پاکو او شفافو اوبو کې لامبي. همدارنګه
مسلم د حضرت عمر بن سعید رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي. هغه فرمایي چې زه له عثمان غني رضی الله تعالی عنه سره وم. نو عثمان غني رضی الله تعالی عنه یو لوښی راوغوښت. بیا یې وویل ما له محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه اوریدلي چې پر کوم مسلمان در فرض مانځه وخت راشي هغه ډیره په ښه طریقې سره اودس وکړي او ډیر په عجز و خشوع و عاجزي سره مونځ ادا کړي نو دا لمونځ به د ده لپاره د تیرو ټولو ګناهونو کفاره شي مګر که لویه ګناه یې کړې وي لویه ګناه په توبه سره بخښل کیږي. هغه مسلمان چې ډیر په ښه طریقې سره اودس وکړي او د هغه نه ډېر په عاجزي او تضرع سره خپل رب ته ودرېږي هغه فریضه چې الله رب العزت په ده باندې مقرره کړې ده هغه ادا کړي. رسول الله وایي چې د الله به د دې ټول ګناهونه معاف کړي. صغیره کبیره پاتې ده چې د مانځه نه وروسته د تضرع د عاجزي لاسونه الله ته پورته کړي د خپلو غټو ګناهونه بخښنه د الله نه وغواړي الله به د دې کبیره ګناهونه هم معاف کوي. دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نصیحتونه دي. راشئ قدرمنو اوریدونکو مسلمانانو ورونو او خویندو چې په خلاص غوږونو سپی واورو په دې کې زموږ کامیابي ده. همدارنګه حضرت عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه واورېدل هغه فرمایلي که چا د ماسخوتن لمونځ په جمع سره ادا که گویا چې هغه نیمه شپه قیام وکړه او چا چې د سهار لمونځ په جمع سره ادا که گویا که چې هغه ټوله شپه قیام وکړه. یعنې که تاسو لاړ شئ د ماسخوتن لمونځ په جماعت کې په جمع سره ادا کړئ او راشئ په خپل کور کې ویده شئ سهار تاسو پاڅئ د سهار لمانځه لپاره جمع لاړ شئ د سهار لمونځ هم په جماعت کې په جمع سره ادا کړئ. دا داسې شو لکه چې تاسو ټوله شپه د رب العزت عبادت کړئ. الله رب العزت نه توفیق ځان لپاره تاسو لپاره او د ټولو مسلمانانو لپاره غواړم. همدارنګه بل حدیث بخاري او مسلم د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایت کړی هغه فرمایي یتعاقب فیکم ملائکة باللیل و ملائکة بالنهار ویجتمعون فی صلاة الصبح و صلاة العصر ثم یعرج الذین باتوا فیکم فیسألهم الله. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې د شپې او ورځې ملائکې وار په وار تاسو ته راځي. هغوی د سهار د لمانځه او د مازدیګر لمانځه پر وخت سره یو ځای کیږي ځکه چې د شپې ملکې مازدیګر راځي تر سهاره پورې او د سهار ملکې راځي د سهار نه تر مازدیګره پورې. نو کله چې د شپې ملائکې بیرته ځي الله رب العزت ته چې سهار شي نو د شپې ملکې ځي د ورځې ملکې راځي نو چې د شپې ملکې الله ته پورته شي الله رب العزت به د هغو نه پوښتنه وکړي چې زما بندگان مو په کوم کار مصروف پرېښودل. حال دا چې الله ډېر ښه عالم دی الله خپل بنده ډېر ښه ویني خو بیا هم دې ملائکو نه پوښتنه کوي چې زما بندگان هم په کوم کار باندې مصروف پرېښودل. هغوی ځواب ورکوي چې زموږ پروردګاره کله چې موږ راتلو هغوی هم په لمانځه بوخت ول او کله چې موږ ورغلي وو دوی هم په لمانځه باندې بوخت ول. یعنې کله چې موږ ورغلو مازدیګر دوی هم په مانځه ولاړ ول او سهار چې کله ترې راتلو دوی هم د سهار په مانځه باندې ولاړ ول. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من صلی الصبح فهو فی ذمة الله فانظر یا ابن آدم لا یطلبنک الله من ذمته بالشیء. څوک چې د سهار لمونځ وکړي هغه د الله په ذمه کې دی. نو ای انسانه وګوره هسې نه چې الله رب العزت د خپلې ذمې په اړه درنه پوښتنه وکړي. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې د سهار او مازدیګر لمونځ وکړه هغه به جنت ته داخل شي او که خدای مه کړه زموږ د مازدیګر وخت هم په غفلت کې تیر شي یا دنیوي کارونو باندې اخته وو بلکل مانځه ته اعتنا نه لرو یا په خپله دوکانداري باندې اخته یو او سهار هم په غفلت کې په خوب کې تیر شي نو چې کومه ملکې پورته کیږي حال دا چې الله ډېر ښه عالم دی الله به دې پوښتنه کوي چې زما بندګانم په کوم کار باندې مصروف پرېښودل. دوی به ورته وایي چې کله موږ ورتلو هغوی هم په مانځه باندې نه ول او که کله چېرتې راتلو هم په غفلت کې پراته ول لمونځ ته بلکل توجه نه وه. نو که غواړئ قدرمنو اوریدونکو چې ژوند هم په عزت کې تیر شي الله درنه راضي شي نو راشئ د محمد رسول الله دې نصیحتونو ته غوږ کیدئ او په خلاصو غوږونو یې واورئ خپل مانځه ته پاملرنه وکړئ.
هغه پلار چې د خپل مانځه پابند وي هغه دې کوشش وکړي چې د خپل اولاد او په خپلې کورنۍ کې چې څومره غړي دي که زموږ خویندې دي که زموږ وروڼه دي هغوی هم مانځه ته وهڅوي. زموږ هغه مور چې په کور کې په خپله د مانځه پابنده ده کوشش دې وکړي چې د خپل اولاد که هغه زموږ وروڼه دي که زموږ خویندې دي هغوی مانځه ته وهڅوي تر څو زموږ کور د برکت نه ډک شي، زموږ نه الله راضي شي، زموږ نه پیغمبر راضي شي. په دې کې کامیابي ده، بله کامیابي نشته. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم 14 نصیحت هغه دا دی چې تر لمانځه وروسته دا دعا کوئ. حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم زما لاس ونیو او راته ویلې چې ای معاذه قسم په الله زه له تا سره مینه لرم. حضرت معاذ رضی الله تعالی عنه ویل ای د الله رسوله زما مور او پلار دې تر تا قربان شي، قسم په الله زه هم له تا سره مینه لرم. حضرت معاذ وای نو رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وفرمیل ای معاذه زه تا ته وصیت کوم چې تر هر فرض لمانځه وروسته دا دعا وایه اللهم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. رواه ابو داود. ای الله ما سره ستا په ذکر او شکر او ښه عبادت کې مرسته وکړه، یعنې ما ته توفیق راکړه ستا په ذکر باندې، ستا په شکر باندې او ستا په ښایسته عبادت باندې. نو دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نصیحت او وصیت دی چې حضرت معاذ ته یې او معاذ ته وایي چې ای معاذه په الله قسم زه ستا سره مینه لرم. نو د هر منځه وروسته دا دعا وایه اللهم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. بل حدیث چې مسلم د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایت کړی هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل څوک چې تر هر فرض منظر وروسته 3 وارې سبحان الله ووایي او بیا 3 وارې الحمدلله ووایي او 3 وارې الله اکبر ووایي او یو ځلې لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شیء قدیر ووایي نو الله رب العزت به د هغه ټولې خطاوې او ګناهونه معاف کړي اگر که د هغه ګناهونه د بحر د زک په شان وي. ګورې څومره لنډ عمل دی، په دې باندې الله رب العزت زموږ ګناهونه معاف کوي. راشئ قدرمن اورېدونکو په خلاصو غوږونو باندې د محمد رسول الله دا نصیحت اورئ. د هر فرض مانځه نه وروسته آیت الکرسي ووایئ. د هغه نه وروسته وایي چې اللهم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. وروسته راواخلئ په خپلو ګوتو باندې 3 وار سبحان الله ووایئ، 3 وارې الحمدلله ووایئ، 3 وارې الله اکبر ووایئ او یو ځل ووایئ چې لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شیء قدیر. الله دې موږ ته توفیق راکړي. ځینې زموږ ورونه او خویندې خو اصلا د مانځه پابند نه دي او که مونځ کوي چې سلام یې ګرځولی نه وي بیا جانماز هم پروت ځای هم پروت پرې ولاړ وي رواني، نه دعا شته نه تسبیحات شته. الله رب العزت دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي. نور به واورو قدرمنو اورېدونکو خو هغه د یوې دمې نه وروسته چې تعلقې هېڅ له خدایه سره نه وي، چې تعلقې هېڅ له خدایه سره نه وي، حب په مثل د ګنګیو او مګس دی، شیطاني او نفساني هواس دی، چې بې خدایه محبت کوي عباس دی، شیطانی او نفسانی هواس دی. قدرمن اورېدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. همدارنګه بل حدیث چې امام بخاري رحمه الله د حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه څخه روایت کړی هغه فرمایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به د لمانځه نه وروسته په دغو کلماتو باندې د الله نه پناه غوښتله اللهم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من البخل واعوذ بک من ارذل العمر واعوذ بک من فتنة الدنیا وعذاب القبر. ای الله زه په تا له بېزړهتوبه به پناه غواړم. ای الله زه په تا د بخله پناه غواړم. ای الله
زه په تا له ډېر بوډاتوبه او د ضعفه پناه غواړم، د دنیا له فتنې او همدارنګه د قبر له عذابه پناه غواړم. همدارنګه ام المؤمنین جویریره بنت الحارث رضی الله تعالی عنها فرمایي، دا حدیث ده چې مسلم روایت کړی، چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د سهار د لمانځه پر وخت راووت. زه په خپل جاینماز او په خپلې مصله باندې ناسته وم. بیا رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د څاښ پر وخت راغی. زه پر هماغه ځای ناسته وم. نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ویل، له هغه وخته چې زه درڅخه تللی یم ته هماغسې ناسته یې؟ ما ورته ویلې هو یا رسول الله زه هماغسې ناسته یم. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام راته وفرمیل بېشکه ما تر تا وروسته 4 کلمې 3 ځله وویلې، که هغه له هغو ټولو سره وتړلی شي چې نن تا ویلی دي نو د دې کلمو ټول به تر هغو ټولو ډیر شي. هغه کلمې دا دي: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد کلماته. رواه مسلم. دا ځانګړی هدایت زموږ خویندو لپاره دی چې هغوی دا کلمې تل وخت په خپلو ژبو باندې جاري وساتي. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد کلماته. تاسو ګورئ ام المؤمنین وایي چې د سهار په مانځه باندې د سهار د مانځه وخت و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راووت. زه په خپل مصله او جانماز باندې ناسته وم. رسول الله صلی الله علیه وسلم لاړه. د څاښت مانځه وخت و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی. زه هم په خپل جانماز باندې ناسته وم، ذکر مې کوه. نو رسول الله رانه پوښتنه وکړه چې د هماغه وخته تر اوسه ته ناسته یې؟ ما ورته ویلې هو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وویلې چې ستا نه وروسته ما 4 کلمې 3 ځله ویلي دي، که هغه د ستا ټولو اذکارو سره وتړل شي چې د هغه وخت نه تر دې وخته پورې تا کړي نو د دې وزن به زیات وي. هغه 4 کلمې کومه دي؟ سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد کلماته. دا 4 کلمې ما 3 واره ویلي دي. هغونه اذکار چې تا کړي نو د دې وزن د هغو ټولو نه زیات دی. راشئ زما خویندو زما ورونو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم دې نصیحتونو ته غوږ کیدئ او د مانځه وروسته دا دعا کوئ. که نورې دعاګانې نشئ کولی آیت الکرسي ووایئ. د آیت الکرسي نه وروسته دا دعا وکړئ چې اللهم اعني علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. د هغه نه وروسته 3 سبحان الله، 3 الله اکبر، 3 الحمدلله او 1 لا اله الا الله وحده لا شریک له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. او دا کلمه چې سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد کلماته، دا ووایي. والله په دې کې کامیابي ده، بله کامیابي نشته چې د محمد رسول الله دې نصیحتونو ته ډېر په خلاص غوږو باندې غوږ شو او هغه په خپل ژوند کې عملي کړو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم 15 نصیحت هغه دا دی چې تاسو خپل نفس اصلاح کړئ. زید ابوالخیر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه وکړه چې د الله رسوله ما ته دا ووایه چې الله رب العزت چې کوم شي ته د نیکي اراده کوي د دې نښه څه ده؟ یعنې چاته چې الله رب العزت د نیکي اراده وکړي د دې نښه څه ده؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وویل ای زیده، سهار ستا حال څرنګه و چې کله د خوبه پاڅېدلې او د کوره راوتلې؟ نو ما ورته ویلې د الله رسوله نیکي هم خوند راکوه او چا چې نیکي کوله هغه هم ماته خوند راکوه. که مې پر کولو قدرت درلودلی نو په کولو کې مې تلوار کوه. که راڅخه پاتې شوی وی نو د نیکي په پاتې کېدلو باندې زه خفه کېدلم. سهار زما حال دا و چې نیکي هم خوند راکوه او چا چې د نیکي کار کوه هغه سړي هم ماته خوند راکوه. نو که د نیکي کولو قدرت مې درلوده په هغه مې تلوار کوه او که رانه پاتې شوی وی پې ډېر خفه کېدلم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم راته ویل بس همدا د هغه چا لپاره علامه ده چې هغه ته الله رب العزت د خیر اراده کړې وي. دا د هغه چا علامه ده چې هغه ته الله رب العزت د خیر اراده کړې وي. او په بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د کامل مؤمن او د کامل مسلمان یوه علامه دا ده چې کله نیک کار وکړي نو نیک کار هغه ډیر خوشحاله کوي او چې کله بد کار وکړي هغه بد کار باندې دا ډیر سخت خفه کیږي.
نو راشئ قدرمنو اوریدونکو چې د نیک کار اراده وکړو چې الله رب العزت موږ ته د نیکي اراده وکړي د هر څه نه مخکې د خپل نفس اصلاح کړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نصیحت ومنو. همدارنګه بل حدیث چې ترمذي له حضرت ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه څخه روایت کړی، هغه فرمایي چې رسول الله ویل 4 من سنن المرسلین الحیاء والتعطر والنکاح والسواک. رسول الله ویلي چې د رسولانو 4 سنت دي. هغه 4 سنت دا دي چې اول په هغو کې ډیره حیا وه، دویم هغوی خوشبویي او عطر استعمالول، دریم هغوی نکاح کوله او څلورم هغوی به مسواک استعمالوه. نو که څوک د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د نورو انبیا علیهم الصلاة وسلام د طریقو پابند شي، په دې کې شک نشته چې هغه د خپل نفس اصلاح کولی شي. باید مسلمان که هغه زموږ ورونه وي که هغه زموږ خویندې ډېرې حیاداره وي، ځوان دې هم باحیا وي، خویندې دې هم باحیا او باعفته وي. زموږ خویندې دې هم د خپل سرونه په کور کې نه سپینوي، نکاح دې وکړي. زموږ ورونه دې هم نکاح وکړي او همدارنګه زموږ ورونه دې عطر استعمال کړي، نه خویندې، او همدارنګه زموږ ورونه او خویندې دې مسواک استعمال کړي. همدارنګه بل حدیث چې ترمذي د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایت کړی، هغه فرمایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم 3 وارې وویل درته ووایم چې په تاسو کې تر ټولو ښه او تر ټولو بد څوک دی. رسول الله دا خبره 3 وارې وکړه. صحابه کرامو ورته وفرمیل ولې نه یا رسول الله، ته موږ ته راوښیه چې په موږ کې تر ټولو ښه څوک دی او په موږ کې تر ټولو بد څوک دی. نو رسول الله راته وفرمیل په تاسو کې غوره هغه دی چې د خیر تمه ترې کیږي او شریر نه وي، او بد هغه څوک دی چې د هغه نه د خیر تمه نه کیږي بلکې هغه شریر وي. نو مسلمانانو ورونو او خویندو، راشئ د رسول الله دا نصیحت واورئ، داسې عمل غوره کړئ چې ستاسو نه د خیر تمه وشي، د شر تمه ونه شي. د هغه اعمالو نه اجتناب وکړئ چې ستاسو نه د خیر تمه نه کیږي بلکې شریر وی. همدارنګه ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه فرمایي چې د محمد رسول الله څخه پوښتنه وشوه چې په خلکو کې غوره څوک دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل هغه څوک دی چې عمر اوږد او عمل یې ښه وي، من طال عمره وحسن عمله. همدارنګه بیا د رسول الله نه پوښتنه وشوه چې په خلکو کې بد څوک دی. رسول الله وفرمیل من طال عمره وساء عمله، هغه څوک دی چې عمر اوږد خو عمل یې بد وي. الله رب العزت دې موږ ته اوږد عمر راکړي خو سره د نیک عمل، نه هغه اوږد عمر چې موږ په خپل ژوند کې د الله رب العزت د اوامرو نه سرغړونه کوو. نو راشئ قدرمنو اوریدونکو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نصیحتونه ومنئ، مانځه ته پاملرنه وکړئ. همدارنګه ته هر مانځه وروسته هغه دعاګانې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نقل وي ما تاسو ته ولوستلې، د هغه پابند شئ. همدارنګه د خپل نفس اصلاح وکړئ، په دې کې کامیابي ده. د الله رب العزت نه ځان لپاره، تاسو لپاره او ټولو مسلمانانو ورونو او خویندو لپاره د نیکو اعمالو توفیق غواړم په همدې هیله. نو قدرمنو اورېدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. چې بنا د محبتي پر دنیا وي، چې بنا د محبتي پر دنیا وي، محب نه دی خود غرضه بلهواس دی، شیطانی او نفسانی هواس دی. چې بی خدایا محبت کوي عباس دی، شیطانی او نفسانی هواس دی. په دنیا ما تړزړه مسلمانا، په دنیا ما تړزړه مسلمانا، هر مومن لار دنیا لکه قفاس دی، شیطانی او نفسانی هواس دی. چې بی خدایا محبت کوي عباس دی، شیطانی او نفسانی هواس